السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو تاسو زاریم تاسو ما ویني د زرچنار یوټیوب چینل او زرچنار فیسبوک صفحه لاري د نن پر ورځ خبرونه کې درته کوفته تیارو را سره وسی لمړی هغه مواد ګورو چې د کوفتې د لپاره په کار راځي ورسته بیا نور جریان در سره شریکو لمړی تر هر څه 1 کیلو یا 1 چاریاک غوښه کوفته سوي دغه ترڅنګ 2 دانې میانه پیاز تر تراش استل سوي او زیره او تور مرچ سره مرچ یا دارو چې ورته وایي او ایودین لرونکي مالګه وچ ګشنیز یا دڼیا پوډر او کرکومن او د دې ترڅنګ ګشنیز او مرچک میده سوي او 2 دانې هګۍ او بیا هم ادرک او اوږه اوس دې ته تقریبا دغه 2 عدده پیاز چې میده کړي وه دا وراچو لیدونکو تاسو کولی شئ چې پیاز هلته په کسابي کې یا د غوښې چې چیر رانیسئ هلته هم ورته ووایاست تر څو د غوښې سره در ګډ کړي خو ما دلته غوښې صفا راوړي دي شای مې نه دي په ګډ کړي دلته مې اوس پیاز ګشنیز او مرچک په خپل وراچو تر پیاز وروسته ګشنیز او مرچک ور اضافه کوو او د هغه وروسته نیمه کاچوغه مالګه نیمه کاچوغه سره مرچ نیمه کاچوغه تور مرچ نیمه کاچوغه یا تر هغه هم لږ زیره اوس یې سره ګډوو او 2 عدده هګۍ اوس یې ملګرو سره ګډوو د خیره بسم الله لیدونکو کوفته سره ګډه سوه اوس یې د 15 دقیقو دپاره ایږدو وروسته بیا تر هغه غټې ځینې جوړوو تر هغو موږ چیله لګوو او لیاب او پیاز رومیان کوم شیان چې ورته سره کیږي هغه ورته جوړوو له قدرمنو لیدونکو راپیلوو یې لومړی تر هر څه ور اضافه کوو غوړي بسم الله غوړي چې لږ ګرم سي بیا پیاز ور اضافه کوو د خیر سره غوړي ګرم دي اوس هم در تراش ایستل سوي پیاز ور اضافه کوو بسم الله پیاز مور اضافه کړله پیاز خو نو داسې چې در ماشین وتلی یا تر تراش وتلی هغه بیا ډېر نه سره کیږي فقط چې لږ خام ژړ سوله وروسته بیا نور شیان ور اضافه کوو د خیر لیدونکو پیاز څه ناڅه سره سوله اوس هم ادرک نیمه کاچوغه ادرک او اوږه ور اضافه کوو لیدونکو پیاز ښه سره سوله ادرک او اوږه هم ورسره ګډ سوه پر غوړو راله اوس رومیان ور اضافه کوو د خیر سره بسم الله لیدونکو پیاز او رومیان سره سوله اوس بیرته هغه ټولې مسالې چې مو راچولې وي یو ځلې بیا وراچو نیمه کاچوغه نوره مالګه او دارو یا سره مرچ نیمه کاچوغه تور مرچ او د دې ترڅنګ معمولی قدر زیره د بوی لپاره او د دې ترڅنګ تر نیمې لا لږ د دې نوم ما څه هېر سي لیدونکو کرکومن ورښیم کرکومن شناخته شی دی زما څه هېرېږي او دا هم یوه کاچوغه تقریبا وچ ګشنیز یا دڼیا پوډر چې ورته وایي لیدونکو مساله جات کرکومن او دڼیا پوډر یا ګشنیز دغه مو اضافه ور واچول دا نور چې وه دا مخکې په کوفته هم ګډ سوي وه او اوس مو بیا لیاب ته ور واچول اوس یې لږ سره کوو وروسته بیا 1 ګیلاس قدر اوبه ور اچوو لیدونکو مسالې سرې سولې اوس هم ور اچوو 1 ګیلاس قدر اوبه بسم الله لیدونکو
تر څو چې لیاب جوړیږي د کوفتې غټي جوړوو او د غټیو دپاره به ملګرو یو پیاله کې اوبه راواخلئ. ګور دا پیاله کې ما اوبه راخیستې دي، دې ته اوس راچوم نیمه کاچوغه مالګه، دا ورسره ګډوم چې پکښې ویلې سول. نور مخته جریان را سره وګورئ لیدونکو. داسې لاس په دا تروو اوبو دواړه لاسونه لندوو تر څو دغه د کوفتې غټیان ښه نرم راسي او په لاس کې مو ونه مښلي. لیدونکو اوبه لږ خشه وچې سوې معمولي قدر. اوس ور اضافه کوو کوفته او بیا دم ورکوو. نور انشاءالله تیاره ده. بسم الله. لیدونکو سرپوش مو پر کښېښوئ. نور مو د 8 یا 10 دقیقو دپاره تاسې کتلی هم سي 10 دقیقې وروسته وګورئ که پسته وه نو تیار ده، که نه وه 2-3 دقیقې نور دم ورکئ. نو نور دم سوله انشاءالله 10 دقیقې وروسته یې ګورو انشاءالله تیاره به وي. لیدونکو دا هم کوفته وه چې د نن په روژه مات خپرونه کې مو تاسې ته اماده کړله. موږ خو ډېر خوند پر واخیستی. هیله ده تاسې هم څه ناڅه زده کړي وي او په کور کې د خپل فامیل سره تیار کړئ او ګډې سره وخورئ. د تل په څیر یوه یادونه کوم که زموږ چینل یا هم فیسبوک صفحې ته نوي راغلي یاست نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زنګولی ور وهئ، د ملګرو سره شیر کړئ او فیسبوک صفحه لایک کړئ، هغه هم د ملګرو سره شیر کړئ تر څو زموږ د ښو برنامو، اشپزیو، خپرونو او ویلاګو څخه برخمن سئ. د خدای په امان.